درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. د دې ساعت خبري ټولګې ته ښه راغلاست. پاکستان له افغانستان څخه د دوه اړخیز امنیتي قرارداد لاسلیک کول غواړي. د دې قرارداد یو مهم ټکی به دا وي چې د افغان ځواکونو شمیر به له 70,000 څخه نه زیاتیږي. کابل نیوز ته د رسیدلو معلوماتو پر اساس کابل ته د پاکستان او بریتانیا لوی درستیزانو د سفر یو هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیز امنیتي تړون لاسلیک کولو ته زمینه برابرول و. ویل کېږي چې د دې قرارداد یو مهم او حساسیت پاروونکی ټکی دا دی چې د افغان پوځ شمیر به تر 70,000 څخه زیات نه وي او افغان افسرانو ته به هم په پاکستان کې روزنه ورکول کېږي. د شنونکو په باور د ولسمشر غني او حمدالله محب د وروستیو نیوکو ښکاري چې افغان چارواکو د پاکستان دې غوښتنې ته د رد ځواب ورکړی دی. د افغانستان ملي دفاع وزارت په هلمند ولایت کې د القاعده شبکې د 6 پاکستاني غړو په ګډون د 14 تنو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. له دغه وزارت څخه په خبرې شوې خبرپاڼه کې راغلي چې تېره ورځ هوایي ځواکونو د هلمند ولایت ناوې ولسوالۍ اړوند د القاعده او طالبانو په ګډو پټنځایونو بریدونه ترسره کړل. خبرپاڼه وایي د دغو بریدونو په ترڅ کې د عباس په مشرۍ د هند شبۍ قاري لپاره د القاعده شبکې 6 پاکستاني غړي وژل شوي. ملي دفاع وزارت خبرپاڼه زیاتوي چې یادو بریدونو کې همداراز د طالبانو د سرې قطعې 8 غړي وژل شول او د دوی د یو مخکښ قومندان ملا شفیق په ګډون 15 تنه نور ټپیان شوي دي. وزیرستان کې چاودنې 2 پاکستاني عسکر وژلي. د خیبر پښتونخوا په قبایلي سیمه جنوبي وزیرستان کې په یو ماین چاودنه کې 2 پاکستاني پوځیان وژل شوي او یو بل ټپي دی. پوځ ویلي چې دغه پیښه نن په جنوبي وزیرستان کې د کانیګرام په نامه سیمه کې د پوځیانو د پوستې مخې ته د ایښودل شوي ماین د چاودنې له امله رامنځته شوې ده چې په پایله کې 2 پوځیان وژل شوي او یو بل ټپي دی. پاکستاني پوځ ویلي چې په پیښه کې وژل شوي کسان د پاکستان د کراچۍ اوسیدونکي وو. د پیښې پرته تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې. د اسرائیلو لومړي وزیر په توګه د نتنیاهو دنده پای ته رسیږي. راپورونه وایي چې د اسرائیل اپوزیسیون ګوندونو د نوي حکومت پر جوړولو هوکړې ته سره رسیدلي دي. له دې سره د نتنیاهو 12 کلن حکومت پای ته رسیږي. اسرائیلو په تیرو 2 کلونو کې 4 ځله ټاکنې وکړې خو په وروستي ځل یې په مارچ میاشت کې ترسره کړې چې کومه پایله یې ورنه کړه. نتنیاهو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي خو پرون داسې راپورونه ورکړل شوي چې اسرائیل د ګډوډیو پر لور روان دي. ملګري ملتونه وایي که اړین اقدامات ونه شي ممکن طالبان بیا واک ته ورسیږي. ملګرو ملتونو په خپل وروستي راپور کې ویلي چې طالبانو تر اوسه پورې له القاعده ډلې سره اړیکې نه دي پرې کړي او دغه راز په دې وروستیو کې د دغې ډلې له لوري افغان حکومت ته هم ګواښ ډیر شوی دی. راپور کې راغلی چې که چیرته د طالب وسلوالو پر وړاندې اړین اقدامات ونه شي نو ممکن دغه ډله یو ځل بیا واک ته ورسیږي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د سار ډلې د دغه راپور په خپرولو سره ویلي چې تر اوسه پورې داسې نښه نښانه نه لیدل کېږي چې وښایي طالبانو د له القاعدې ډلې سره اړیکې پرې کړې وي. دا راپور په داسې مهال خپریږي چې ټاکل شوي د روان کال د سپتمبر میاشتې تر 11 ټول بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووځي. اروپایي ټولنې له افغانستان سره د خپلو مرستو د دوام ډاډ ورکړی دی. اروپایي ټولنې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته هم له دغه هیواد سره د خپلو هر اړخیزو مرستو د دوام ډاډ ورکړی دی. دا څرګندونې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکولسن د ملي مصالحې عالي شورا له رئیس عبدالله سره په لیدنه کې کړي دي. د مصالحې عالي شورا د معلوماتو له مخې نیکولسن د اروپایي ټولنې د مرستو پر دوام ټینګار کړی او زیاته کړې ده چې دوی به په افغانستان کې خپل ډیپلوماټیک حضور هم وساتي. نوموړي څرګنده کړې چې له افغانستان سره د اروپایي ټولنې په پالیسۍ او موخو کې بدلون نه دی راغلی او دوی خپلو مرستو ته ژمن دي. هغه دغه راز د افغانستان د خوشحالۍ د حل یوازینۍ لار مذاکرات بللي او د سولې د بریا لپاره یې د دغې ټولنې د هڅو او ملاتړ ژمنه تکرار کړې ده. پاکستان یو ځل بیا ویلي امریکا سره مو د اډو په اړه نوی تړون نه دی کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې هیواد یې تر اوسه له امریکا سره د ځمکنۍ او هوایي اډو په اړه نوی تړون نه دی کړی او نه هم ورته کوم پلان لري. د یاد وزارت ویان زاهد حفیظ ویلي چې پاکستان له امریکا سره په 2002 میلادي کال کې د همکارۍ یو تړون کړی و چې د هغه پر بنسټ تر اوسه د دوی او امریکا همکاري روانه ده. خو ټینګار کوي چې تر اوسه پورې له امریکا سره د پوځي اډو په اړه کوم نوی تړون نه دی کړی. هغه دغه راز د افغان خوشحالۍ پر سوله ییز حل ټینګار کړی او زیاته کړې ده چې
امن افغانستان د ټولې سیمې په ګټه دی او دوی به د دې هدف لپاره خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي. د ویلو ده چې څو ورځې وړاندې داسې راپورونه ورکړل شوي وو چې ګوند پاکستان امریکا ته د خپل ځمکني او هوایي حریم کارولو اجازه ورکړې ده. د هیواد پخواني ولسمشر حامد کرزي د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له ځانګړي استازي توماس نیکلاسن سره کتلي دي. د کرزي د مطبوعاتي دفتر د معلوماتو له مخې په دغه کتنه کې چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر اندرس ون برانت هم حضور درلود. دواړو لورو افغان سولې پروسې او د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه خبرې اترې کړې دي. کابل ښار کې 14 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. کابل ښار کې د ملکي وګړو پر موټر 14 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د کابل پولیسو ویلي چې دا پیښه نن غرمه مهال د شپږمې حوزې اړوند چهارقلا سیمه کې د ملکي وګړو پر یو ټونس موټر باندې د ماین چاودنې له امله رامنځته شوې ده چې په پایله کې 4 تنه وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. پولیس وایي چې ټپیان روغتون ته لیږدول شوي او روغتیایي حالت یې د ډاډ وړ دی. تر اوسه د پیښې پړه کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې. روغتیا وزارت وایي هیواد کې د کرونا وبا 1509 نورې مثبتې پیښې ثبت شوي. روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په هیواد کې د کرونا وبا 1509 نورې مثبتې پیښې ثبت شوي دي. یاد وزارت ویلي چې په همدې موده کې پر دغه وایروس اخته 34 کسان مړه شوي او 100 نور بیا بیرته روغ شوي دي. دغه وزارت د معلوماتو له مخې له تازه ثبت شوو شمیرو سره په هیواد کې پر کرونا د اخته کسانو ټول شمیر 7,653 ته، د مړه شوو کسانو شمیر 3,086 ته او د بیرته رغېدلو هغه بیا 50,438 لوړ شوی دی. روغتیا وزارت ویلي چې هیوادوال باید د کرونا وبا د درېیمې او خطرناکې څپې پراختیا مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنو ته جدي پاملرنه وکړي. ملاله یوسفزۍ د بریتانیا ووګ مجلې سره په مرکه کې ویلي چې د واده په اړه نه پوهیږي او دا ورته یو سوال دی چې خلک واده د څه لپاره کوي. نوموړي ویلي چې خاوند مهم نه دی او نجونې باید ټول عمر له خپلو ملګرو سره په خوشحالۍ تېرې کړي. او په وروستي خبر کې راځي چې د ډیپلوماټ خپرونې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د افغانستان د راتلونکي په اړه راپورته شوي اندېښنو ته په اشارې یوه مقاله خپره کړې ده. مقاله کې راغلي چې د افغانستان اوسنی وضعیت د ډاکټر نجیب الله د دورې سره ورته والی لري. مقاله کاږي ډاکټر نجیب د شوروي ځواکونو تر وتلو وروسته هم 3 کاله حکومت اداره کړ، خو کله چې د شوروي اتحاد مرستې پر نوموړي بندې شوې نو مجاهدین د نوموړي د حکومت پر پرځولو وتوانېدل. درنو لیدونکو دا و د دې ساعت خبرونه. تر بیا نورو خبرونو ښې شېبې ولرئ.